د غوره فکر او غوره ژوند کتاب 40مه برخه. کلمنټ اسټون یو مشهور میلیاردر دی چې خپل کاري په 12 کلنۍ کې د شیکاګو په واټونو باندې د ورځپاڼو په پلورلو سره پیل کړ. نوموړي خپل کار د امریکا د بیمې د شرکت په جوړولو سره وغځاوه او په دې وروستیو کې د 100 کلنۍ په عمر کې او له 800 میلیونه ډالرو څخه په زیاتې شتمنۍ سره مړ شو. نوموړي د زرګونو کسانو لپاره یو لوی الهام او له دې امله مشهور و چې عادت یې درلود ترڅو یو معکوس پارانویا ناروغ ووسي. پارانویا ناروغ هغه چاته ویل کېږي چې په دې عقیده وي چې ټول خلک د نوموړي په ضد توطیې جوړوي. معکوس پارانویا ناروغ هغه څوک دی چې په دې عقیده چې نړۍ یو او بل ته لاس ورکوي ترڅو دوی بریالي شي. یو معکوس پارانویا ناروغ ټینګار کوي ترڅو هره پیښه چې رامنځته کیږي هغه د یوې داسې مهمې او لویې طرحې په توګه تعبیر کړي چې د بریالیتوب لامل کیږي. کلمنټ اسټون عادت درلود ترڅو هرې ستونزې ته په مؤکده جمله سره ځواب ورکړي. وروسته یې خپله پاملرنه په دې باندې پوهېدلو ته اړوله چې د رامنځته شوي حالت په اړه کوم مثبت شی وجود لري. هغې به تل یو ارزښتمن شی پیدا کاوه، که هر څومره به هغه یو ارزښتمن درس هم و. که چیرته یوه ستونزه د موقعیت مبارزه غوښتي یا یو فرصت په توګه تعریف کړي، د رامنځته شوي ستونزې په اړه به ستاسو غبرګون مثبت او رغونکی وي، نه منفي او ترخی شي وي. که چیرته هرې ستونزې ته د یو بالقوه فرصت په توګه وګورئ، تل به د یوې ستونزې دننه یو فرصت یا ګټه ومومئ چې کولی شئ له هغه څخه ګټه پورته کړئ. نورمن وینسنټ پیل تل ویل که چیرته خدای پاک وغواړي تاسو ته یوه ډالۍ در واستوي، هغه د یوې ستونزې دننه نغاړي. هر څومره چې ستاسو ستونزه لویه واوسي په همغه کچه به ستاسو ډالۍ لویه وي. اټکل کېږي چې په هغه کې به ارزښتمن درسونه، مفکورې او لیدلوري شامل به اوسي. کله چې هغه ووینئ باور به وکړئ. د تفکر پیاوړي کولو د 5 پړاو لرونکو لړۍ 3مه برخه مجسم کونه ده. تقریبا پوهیږئ چې دغه مساله تر کومې اندازې کولی شئ ستاسو موخو ته د رسیدلو لپاره له تاسو سره په مرسته کولو باندې ځواکمنه واوسي. دا هغه وخت پیښیږي چې دا زده کړئ چې د هر هغه موخې او فعالیت په اړه مجسم کونه وکاروئ ترڅو د تل لپاره په ژوند کې د هغه له حیرانوونکي ځواک څخه ګټه واخلئ. کله چې هغه پیښیږي ټول وخت په مجسم کونه تیروي. د هغې توپیر دا ده چې بریالي خلک هغه څیزونه مجسم کوي چې غواړي، ناموافق خلک هغه څیزونه مجسم کوي چې نه غواړي. یو بریالی شخص له هرې نوې تجربې مخکې څو شیبې هغه ناموافقه تجربه په یاد راولي. په پخوایي په هغه برخه کې درلودلې او خپل ذهن مرور کوي. سرچپانه بریالي اشخاص له یوې نوې تجربې مخکې د ماتې هغه تجربه په یاد راولي چې مخکې درلوده او په خپل ذهن کې تکرار کوي. په هر حالت خلک خپله د ماتې یا بریالیتوب زمینه رامنځته کوي. کله چې دوی مجسم جوړونه کوي خپل نیمه هوښیار ذهن ته یو دستور استوي. وروسته د نیمه هوښیار ذهن د رامنځته شوي موقعیت په اړه د هغوی کړنې او ویناوې همغږي کوي په داسې ډول چې هغوی له هغه انځورونو سره سم عمل کوي. یوه بشپړه پایله تصور کړئ. د یو څه د مجسم کولو په وخت کې خپل ذهن راتلونکي ته یوسئ او له ایډیالي راتلونکي موخې څخه روښانه انځور رامنځته کړئ. داسې تصور کړئ چې که چیرته هغه موخې ته ورسیږئ په راتلونکي کې به څه ډول واوسئ. تر کومه ځایه چې امکان لري انځور روښانه او واضح کړئ. دغه داخلي انځور په کراتو تکرار کړئ. د ورځې په اوږدو کې تر کومه ځایه چې امکان ولري او کولی شئ هغه څو ځلې د اوږدې مودې لپاره تکرار کړئ. د دې ترمنځ چې تر کومې اندازې کولی شئ خپلې کړنې یا موخې په داخل کې ښکاره او روښانه ووینئ او دا چې هغه په کوم سرعت سره په بیرونۍ نړۍ کې په واقعیت باندې بدلیږي مستقیمه اړیکه وجود لري.
مجسم کونه یو تر ټولو ځواکمنه ذهني قوه ده چې ستاسو په لاس کې قرار لري، تر څو له هغه څخه په ګټه اخیستلو سره وکولای شئ یو بالقوه متفکر شئ او د خپل ژوند او راتلونکي په اړه خپل تفکر ته بدلون ورکړئ. په مجسم کونې سره کولای شئ خپل اوسني خوبونه په راتلونکو واقعیتونو بدل کړئ. تاسو کولای شئ د داخلي انځور په بدلون سره خپل تفکر په بشپړ ډول بدل کړئ. د خپل ذهن لپاره پلان ولیکئ. د موخو په ژبه راوړلو او د هغه د مجسم کونې لپاره 3 لارې وجود لري چې کولای شئ خپلو موخو ته د چټکو رسیدلو لپاره په هغه باندې عمل وکړئ. تر ډیره دې روشونو ته د داخلي پلان لیکنې تخنیک ویل کیږي. هغه د یوې رامنځته کیدونکې پیښې په اړه د خپل ځان او ستاسو د ذهن په چمتو کولو کې حیرانوونکې اغیزې لري. لومړۍ لاره او طریقه د پلان لیکنې تخنیک نومیږي. دلته له هغه څخه د ګټې اخیستنې روش بیانوو. له هرې نه راګرځېدونکې پیښې د توکو تبلیغ، د غونډې تشکیل یا یوې مرکې څخه مخکې د یوه اتل په شان چې له لوبې څخه مخکې خپل ځان ګرم کوي، له ذهني او روحي پلوه ځان چمتو کړئ. لومړی څو ځلې ژوره څاه واخلئ. دا کار د دې لامل کیږي تر څو لږ آرامه شئ. په دې حالت کې نیمه هوښیار ذهن د هر هغه امر منلو ته چمتو دی چې هغه ته ورکول کیږي. دویم، په نږدې راتلونکي کې د پیښیدونکي موقعیت ایډیالي پایله مجسمه کړئ. داسې فرض کړئ چې هغه به له هرې پلوه په بشپړه توګه پایله ورکړي. د بیلګې په توګه که چېرته د خپلو توکو لپاره تبلیغات کوئ، دا مجسم کړئ چې پیرودونکي تاسو ته مثبت ځواب درکوي او ستاسو منونکی دی. په ځانګړې توګه مجسم کړئ چې پیرودونکی به د خبرو اترو په پای کې د پلورنې حواله لاسلیک کړي. زما یو ښه دوست کلونه له دې روش څخه ګټه اخیستې ده او په خپل مسلک کې یو تر ټولو زیات عاید لرونکی شخص ګڼل کیږي. هغه وایي چې ډېر حیرانوونکې ده چې څو ځلې شرایط په دقیقه توګه هماغه ډول شوي دي چې نوموړي مخکې له خبرو اترو هغه مجسم کړي وو. تاسو هم هغه وازموئ او پایله یې ووینئ. په پریکنده توګه اظهار او مجسم کړئ. د چټکې پلان لیکنې د تخنیک دریمه او وروستۍ برخه د یوې مثبتې جملې ویل یا په ژبه راوړل دي چې ستاسو له داخلي انځور سره همغږي لري. یو تر ټولو ساده جمله به دا وي: د توکو تبلیغات به له اندازې زیات ښه مخکې ولاړ شي او د هغو ټولو کسانو لپاره به رضایت بښونکې پایله ولري چې په دې کار کې ښکیل دي. موږ د چټک اظهار دغه تخنیک هغه غوښتونکو ته ورزده کوو چې ښایي د دندې د لاسته راوړلو لپاره مرکې ته ولاړ شي. هغه چاته چې د خلکو په منځ کې وینا کوي، هنرمندانو او حتی سیاسونو ته هم دغه تخنیک په بشپړه توګه اغیزمن دی او له هرې پیښې څخه مخکې یوازې ستاسو څو ثانیې وخت نیسي. خپلې موخې ولیکئ او هغه بیا ولولئ. دویمه لاره چې کولی شئ له هغه څخه په ګټه اخیستلو سره په خپل تفکر او ژوند کې چټک بدلونونه رامنځته کړئ. د سټنډرډونو د بیانولو تخنیک نومیږي. دغه تخنیک دې ته اړتیا لري چې خپلې مهمې موخې په شخصي، مثبتو او ساده حال جملو سره د 3x5 سانتي کارت پر مخ ولیکئ. یعنی هر یوه موخه په یو کارت باندې ولیکئ. کله چې له دې روش څخه ګټه اخلئ، کولی شئ له 10 څخه تر 15 موخو باندې کار وکړئ. دغه کارتونه له ځانه سره ولرئ. د هرې ورځې په پیل سره 2 دقیقې هغه ولولئ. لومړی کارت را واخلئ او هغه ولولئ. ښایي په لومړي کارت لیکل شوي وي: هر کال په $50,000 عاید ولرم. کارت ولولئ او لیکل شوی پیغام ته ځیر شئ. په داسې ډول هغه پیغام ستاسو په نیمه هوښیار ذهن باندې نقش جوړ کړي. وروسته خپلې سترګې پټې کړئ، ژوره ساه واخلئ او هغه جمله 15 ځلې تکرار کړئ. کله چې خپله موخه په پریکنده توګه اظهار کوئ او هغه مجسم کوئ، دا معنا لري چې هماغه شیبه هغه ته رسیدلی یاست. هغه بند کړئ، هغه احساس کړئ. وروسته خپلې سترګې پرانیزئ، خپل نفس راوباسئ او بل کارت ولولئ. خپل ځان د ورځې
کار لپاره چمتو کړئ. په 10 یا 15 موخو باندې دغه بشپړ تمرین 10 دقیقې وخت نیسي. هغه ستاسو نیمه هوښیار ذهن ته په پراخه کچه پلان جوړوي او تاسو دې ته چمتو کوي ترڅو نور ورځني کارونه په غوره توګه ترسره کړئ. که چیرته هره ورځ سهار د کار له پیل څخه مخکې او ماښام له ویده کېدلو څخه مخکې دغه کار ترسره کړئ، له دې څخه په بشپړه توګه حیران شئ چې ستاسو موخې په څومره چټکۍ سره تحقق مومي. نیمه هوښیار ذهن ستاسو په ژوند کې د جاذبې او راښکون د ځواک د ترلاسه کوونکي او استوونکی دی. هر څومره چې خپل نیمه هوښیار ذهن له هغه څه سره په همغږو لغاتو تغذیه کړئ چې غواړئ لاسته یې راوړئ، په همغه کچه به خپلې زیاتره موخې تر خپل نفوذ لاندې راولئ. تاسو یو ژوندی مقناطیس کېږدئ. کم کم هغه فرصتونه، خلک، مفکورې او سرچینې خپل ژوند ته راجذب کوئ چې ستاسو موخې ته رسېدل شوني کوي. خپل ځان له ذهني مرور سره عادت کړئ. د داخلي پلان لیکنې دریم تخنیک چې کولی شئ له هغه څخه په ګټه اخیستلو سره ښې کړنې ولرئ او په چټکه توګه خپلو موخو ته ورسیږئ. ذهني مرور نومیږي. هغه په بېلابېلو سپورټونو کې په پراخه توګه تعلیم ورکول کیږي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي. دغه لړۍ هم ساده ده او هم اغېزمنه. لومړی کښېنئ یا اوږد وغځېږئ. په بشپړه توګه سوکاله او آرام په پټو سترګو سره ژوره ساه وباسئ تر هغې چې ستاسو ټول وجود آرام او بې حرکته شي. دویم، په نږدې راتلونکي کې یوه پیښېدونکې پیښه یا موخه هغه ته د رسېدلو هیله لرئ. په ښکاره توګه مجسمه کړئ. خپل ځان ته اجازه ورکړئ ترڅو هغه په خپل ذهن کې تجربه کړئ یا په ښکاره توګه هغه ووینئ. خپل ځان تصور کړئ چې هغه کارونه ترسره کوئ او هغه برخې کوئ چې که چیرته په نږدې راتلونکي کې رامنځته کېدونکې پیښه بشپړه وه. هماغه کارونه مو کول او هماغه خبرې مو کولې. د ذهني مرور لپاره یو تر ټولو غوره وخت په دقیقه توګه له ویده کېدلو څخه مخکې دی. د ورځنیو موخو یا فعالیتونو په ویلو او مجسم کولو سره له ویده کېدلو څخه مخکې له زنګ پرته خپل نیمه هوښیار ذهن ته پلان ورکوئ ترڅو ټوله شپه په هغه موخو باندې کار وکړي. په دې توګه کله چې سهار له خوبه راپاڅېږئ داسې مفکورې او لیدلوري به ولرئ چې کولی شئ له هغه څخه په ګټه اخیستلو سره خپلې موخې په واقعیت بدلې کړئ. دا یو حیرانوونکی او بې پایه اغېزمن تخنیک دی. د خپل ذهن د تر ټولو زیاتو کړنو د درلودلو لپاره له مخکې څخه پلان جوړ کړئ. تاسو له دې تخنیک څخه په ګټه اخیستلو سره کولی شئ د بېلابېلو کارونو لپاره خپل ذهن ته له مخکې نه پروګرام ولیکئ. د بېلګې په توګه داسې فرض کړئ چې ستاسو لپاره یو مسئله رامنځته شوې ده چې د هغه په اړه اندېښنه لرئ. مخکې له دې چې ویده شئ دا مسئله مو خپل فوق هوښیار ذهن ته وسپارئ او حل لاره وغواړئ. وروسته هغه هیر کړئ او ویده شئ. په غالب ګمان سره کله چې سهار له خوبه راپاڅېږئ د مسئلې حل لاره به ستاسو په مخ کې پرته وي. هغه به په بشپړه توګه روښانه او له هره پلوه بشپړه واوسي. تاسو کولی شئ د داخلي پروګرام لیکنې له دې لارې څخه ګټه واخلئ ترڅو ډاډه شئ چې له ویده کېدلو څخه د مثبت والي احساس ولرئ. دغه پروسه هم ساده ده او هم اغېزمنه. په دقیقه توګه مخکې له دې چې ویده شئ خپل ځان ته ووایئ کله چې سهار له خوبه راپاڅم غوره او حیرانوونکی احساس به ولرم. دا جمله څو ځلې تکرار کړئ. خپل ځان داسې تصور کړئ چې کله سهار له خوبه راپاڅېږم د بشپړې خوښۍ او انرژۍ احساس به کوم. په ځانګړې توګه کله چې د شپې ناوخته ویده کېږئ او اړینه ده چې د هغې ورځې په سهار په بشپړه توګه په خپل حال واوسئ. له دې تخنیک څخه ګټه واخلئ ترڅو له خوب څخه د راپاڅېدلو په وخت کې تازه انرژي واخلئ. دا په هر وخت کې عملي او اغېزې لري. په ټاکلي وخت کې له خوبه راپاڅئ. تاسو کولی شئ له مخکې څخه د ذهني مرور او پلان لیکنې څخه په ګټه اخیستلو سره پرته له دې چې زنګ لرونکي ګړۍ ته اړتیا ولرئ په هر ساعت کې چې غواړئ له خوبه څخه به راپاڅئ.
دې ته له پاملرنې پرته چې چیرته یاست یا په کومه زماني سیمه کې ځای لرئ کولی شئ مخکې له دې چې ویده شئ ووایئ سبا سهار په دقیقه توګه 9 بجې له خوبه راپاڅېږم. وروسته کولی شئ له هر ډول اندېښنې پرته ویده شئ. سبا سهار به ستاسو د زړه ضربان په تدریج سره پورته ولاړ شي. تاسو په ټاکلي وخت راپاڅوي. بیا نشئ کولی بیرته ویده شئ. حتی تاسو کولی شئ اوږد واټن سفر وکړئ او له دې لارې څخه په ګټه اخیستلو سره په بېلابېلو زماني سیمو کې له پروګرام سره سم له خوبه راپاڅئ. د بریالیتوب احساس ولرئ. د داخلي پروګرام لیکلي دریم اصلي عامل هیجان درلودل او احساساتي کېدل دي. هغه دې ته اړتیا لري تر څو دا احساس وکړئ چې خپلې موخې ته په رسېدلو کې به بریالي وئ. دا هماغه برخه ده چې د دې لامل کېږي تر څو د موخو تصور کول، پر ژبه راوړل او مجسم کول په رښتیا هم ستاسو لپاره اغېزمن واقع شي. ستاسو عواطف او احساسات د انرژۍ سرچینه ده او د جیټ الوتکې د سون توکو په شان تاسو د خپلو موخو پر لور بیایي. حتمي مو اورېدلی دي چې وایي یوازې 10% بشري وګړي منطقي دي، 90% هغوی عاطفي او احساساتي دي. خو رښتیا دا دی چې تاسو له همغه لومړیو څخه 100% عاطفي او احساسي نړۍ ته راغلي یاست. تاسو د احساساتو له مخې پرېکړه کوئ، وروسته خپلې پرېکړې په منطقي بڼه توجیه کوئ. هر کار چې ترسره کوئ تر یوې اندازې ستاسو د احساساتو او عواطفو تر اغېزو لاندې دی. یوازینۍ پوښتنه چې رامنځته کېږي دا ده ستاسو کوم عواطف او احساسات مسؤول دي، خان یا غلام. ډیری خلک د خپلو احساساتو غلامان دي. دوی د خپلو احساساتو له کنټرول پرته د خلکو موقعیتونو په اړه غبرګون ښکاره کوي. دوی هېڅکله خپله د پرېکړو کولو توان نه لري. د خپل ځان په وړاندې ستاسو یوه اصلي دنده دا ده چې خپل احساسات تر کنټرول لاندې راولئ. د خپلو مثبتو عواطفو او احساساتو مسؤلیت په غاړه واخلئ او اجازه مه ورکوئ چې د خپلو منفي عواطفو تر ولکې لاندې واوسئ. خپله ایډیالي راتلونکې تصور کړئ. په عاطفي او احساساتي طبیعت کې د انرژۍ او ذخیره شوي ځواک څخه د ګټه اخیستلو یوه لاره دا ده تر څو د احساس ولرئ چې که چېرته خپلې موخې ته رسېدلي وئ له هغې احساساتو څخه به مو خوند اخیستی و. هغه په داخلي سترګو وګورئ او د خپل ځان دننه داسې عواطف او احساسات رامنځته کړئ چې که چېرته همدا شی به ستاسو خوب په حقیقت بدلېدی. کولی مو شوی هغه احساسات تجربه کړئ. د بیلګې په توګه فرض کړئ چې ستاسو موخه د یوې ټاکلې اندازې پیسو لاسته راوړل دي. ذهن مو راتلونکي ته یوسئ او خپل ځان ووینئ چې دغه اندازه پیسې مو لاسته راوړي. لوی کور، شیک موټر، غوره جامې، ښکلي هوټلونه او د ژوند تر ټولو غوره سبک ووینئ چې کله په دې وتوانېدلي وئ چې دغه اندازه پیسې لاسته راوړئ. له هغه څخه به برخمن شئ. داسې فرض کړئ چې که چېرته د بریالیتوب له دې ټولو عناصرو څخه برخمن شوي وای څه احساس به مو درلود؟ د غرور، خوښۍ او نیکمرغۍ، رضایت، خوشحالۍ څه احساس به مو درلود؟ د غرور، خوښۍ او نیکمرغۍ، رضایت، خوند او حق پېژندلو احساس تصور کړئ. که چېرته یوه ورځ دې موخې ته ورسیږئ هغه احساسات به ولرئ چې د هغه شخص په شان چې تر ګرمو اوبو لاندې لندیږي. ذهن مو په دې احساساتو سره لون کړی. په دقیقه توګه د دې په شان چې موخې ته رسېدلي یاست. ترکیب کول اغېزمن دي. کله چې دا درې موارد داخلي انځور په ژبه راوړل او احساس درلودل یو له بله سره ترکیب کړئ خپل نیمه هوښیار ذهن به فعاله کړئ. وروسته نیمه هوښیار ذهن دغه اغېزې فوق هوښیار ذهن ته لیږدوي چې په ورځ کې 24 ساعته ستاسو په موخو باندې کار کوي. کله چې د هرې موخې په اړه د موخې پر ژبه راوړل، د هغه مجسم کول او هیجان درلودل
او احساساتي والی یو له بل سره ترکیب کړئ په بشپړه توګه به له هغه پرېکړو څخه حیران شئ چې کرار په تاسو باندې راځي او هغه موخو ته چې رسیږئ. کله مو چې هوښیار ذهن فعاله کړ د مفکورو او لیدلورو دوامداره بهیر به فعاله کړئ چې کولای شئ له هغه څخه د مسئلې د حل او خپلو موخو ته د رسېدلو لپاره ګټه واخلئ. دغه ذهن تاسو ته دا ښایي چې څه ډول هغه خنډونه له مخې لرې کړئ چې ستاسو د لارې پر سر قرار لري. له هغه څخه عبور کوئ یا هغه یو ځای کیږدئ. هغه په دقیقه توګه هغه وخت تاسو ته اطلاعات درکړي چې تاسو ورته اړتیا لرئ. هغه به تاسو ته داسې ګمانونه او اټکلونه درکړي چې تاسو ته لارښوونه کوي تر څو سمه پرېکړه وکړئ. فوق هوښیار ذهن به تاسو ته د انرژۍ، شوق او لیوالتیا یو دوامداره بهیر درکړي چې تاسو به د خپلو موخو پر لور بوځي. د دې لړۍ د فعال کولو لاره او د ټولو داخلي ځواکونو آزادول، د موخو تصور کول، د هغه په ژبه راوړل او مجسم کول، او په ځانګړې توګه د دوامداره هیجان درلودل او احساساتي والی دی. خوبونه له حقیقت سره یو ځای کیږي. د دې 5 پړاو لرونکي وړتیا په لړ کې 5م اصلي عامل د موخو تحقق، موخو ته د رسیدلو رښتینی لاسرسی او ستاسو د خوبونو په حقیقت بدلیدل دي. دغه برخه د دې لړۍ تر ټولو مهمه برخه ده، خو باید دې ته مو پام وي چې د تحقق موندلو لپاره هره موخه یوې ټاکلې مودې ته اړتیا لري. موږ ځینو موخو ته په ډېرې چټکۍ سره رسیږو، ځینې موخې په میاشتو صبر او حوصلې او دوامداره کار ته اړتیا لري. ځینې یې له دې څخه اوږدمهاله دي چې هغه ته د رسیدلو لپاره باید څو کاله صبر وکړو. موخې ته د رسیدو لپاره د اړتیا وړ وخت په اړه ستاسو تیوري په دې باندې عمده اغېز لري چې آیا څه وخت هغې موخې ته رسیږئ. د موخو د تحقق په پړاو کې وروسته له دې چې 4 لومړي پړاوونه مو بشپړ کړل، په آرامۍ سره مو بدن نورمال کړئ او دا لړۍ تر کړئ. اجازه راکړئ تر څو ستاسو موخې په وخت سره راښکاره شي. په دقیقه توګه هغه څه چې غواړئ او هغه ته اړتیا لرئ په دقیقه توګه به هغه وخت ستاسو لوري ته راشي چې د هغه چمتووالی ولرئ. بالاخره د بریالیو اشخاصو دننه د ډاډمنې او آرامه تمې تیوري رامنځته کیږي. دوی هیڅکله بیړه نه کوي. دوی آرامه او ډاډمن دي او په بشپړه توګه باور لري چې هر څه یو او بل ته لاس ورکوي تر څو هر هغه څه چې غواړي او په دقیقه توګه هغه په مناسب وخت کې دوی ته ورکړي. ستاسو تیوري هم باید دا ډول وي.